یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نورولي حقیار د خوست له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده که په لمانځه کې ډک رکعت تش ولوستلی شي یا تش رکعت ډک ولوستلی شي دا څنګه ده؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې آیت الکرسی او سورت یاسین ویل په کومو وختونو کې زیات ثواب لري؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم که یو لمونځګزار تش رکعت ډک ولولي په دې باندې سجدې سهوه نه لازمیږي، لمونځ یې صحیح دی. مثلا د مازدیګر لمونځ 4 رکعته فرض دی. لومړني 2 رکعتونه ډک دي چې د سورې فاتحې نه وروسته بل صورت هم لوستل کیږي، اما وروستني 2 رکعتونه تش دي چې تش سورې فاتحه پکې لوستل کیږي. که دلته هم چا د سورې فاتحې نه وروسته بل صورت ولوسته لمونځ یې صحیح دی، سجدې سهوه پرې نشته. اما که څوک ډک رکعت تش ولولي، مثلا په سنتو کې ټول ډک دي یا په فرضو کې 4 رکعتیزو کې لومړني 2 رکعته ډک دي، یو یې تش ولسته، نو د ترک د واجب کړی په ده باندې سجدې سهوه لازم ده. په دې مسله باندې پوه شئ چې په لمانځه کې نفس قرائت فرض دی. البته سورې فاتحه او له هغې سره کم صورت یو ځای کول دا واجب دي. د نفلو په ټولو رکعتونو کې، د فرض په 4 رکعتیزو 2 لومړنیو رکعتونو کې، او په سنتو کې ټولو کې، او په وترو کې ټولو کې. نو په دغه دواړو کې چې نفس قرائت دی یا ضم د صورت دی، چې کوم یو پاتې شي لمونځ نیمګړی کیږي او په آخر کې د سجدې سهوې په کولو سره بیرته پوره کیږي. او که چیرته په دغه دواړو کې یوې په قصد سره پرېږدي، یا نفس قرائت یا ضم د صورت، نو بیا په سجدې سهوې سره هم لمونځ نه پوره کیږي، بلکې د لمانځه بیرته ګرځول پرې واجبیږي. همدغه مسئله علامه کاسانی په بدایع الصنایع کې لومړني جلد کې 160 صفحه کې باب السجود السهوه کې، او د دې ترڅنګ بحر رایق په 2م جلد کې 93 او 94 صفحه کې په تفصیل سره څیړلی دی. او د آیت الکرسی ویل د فرض مانځنه وروسته ډیر ثواب لري. د نسائی حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د هر فرض مونځ نه پس آیت الکرسی لولي، د هغه او د جنت په منځ کې به صرف مرګ حائل او پردوي، چې مري الله رب العزت به یې په قبر کې د جنت په نعمتونو باندې نازوي. پاتې شو هغه احادیث چې د سورت یاسین د فضایلو په اړه باندې راغلي دي. محدثینو لیکلی دي چې اکثره دا احادیث ضعیف دي او ثابت نه دي، خو ځینې ثابت او قوي احادیث هم شته دی. یو په همدغو احادیثو کې حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې را نقل کړی دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په شپه کې سورت یاسین لولي چې سبا کېږي الله رب العزت به دته پوره بخښنه کړې وي، نو آیت الکرسی د فرض مانځنه وروسته لولئ او سورت یاسین د شپې لخوا لولئ. دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت